بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. د نننۍ ورځې درس چې دی زموږ په وینډوز 10 کې 12 درس دی. زه راځم ورته ګورم بېرته کنټرول پینل ته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ راځم ورته ګورم دې دې سره لیکلي دي وینې لانګویج. اوس ورته ګوري اکثره وخت چې موږ په کمپیوټر کې وینډوز وکړو انسټالیشن وکړو دلته که لاندې وګورئ ورته ګورئ خالص یې لیکلي انګلیش بس خلاص خبره یا ګرسري کې نه یا انګلیش لیکلي په سیچ لیکلي مثلا فارسي لیکلي دا شان لیکلي. اوس که تو غواړې چې یاره زه پښتو اضافه کوم یا دري اضافه کوم یا عربي اضافه کوم مثلا یوه ژبه د اضافه کوم سیسو په څه طریقه دې اضافه کوم نو باید چې کنټرول پینل ته راغلی سیسو دلته زموږ سره دوه شیان دي یو لانګویج دی بل چیش دی ریجن دی. په اکثره کمپیوټرانو کې لانګویج نه ریجن یې په اکثره کمپیوټرانو کې ریجن نه یې لانګویج یې په اکثره کمپیوټرانو کې دواړه سیسو خو یا به د دغه د لارې کولی چې خپل د کمپیوټر ژبه اضافه کړي او یا د دې لارې په اکثر وینډو 10 کې ورته ګوره دا نه خارجي ریجن څخه موږ کولی چې استفاده یې اوس نو طریقه دا رقم دا به چې ورته ګوره دلته لانګویج باندې به کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي سیسو دا به درته راسي. اوس زموږ سره په کمپیوټر کې ورته ګوره درې ژبې دي چې دا یوه ژبه ده دا ورته ګوره دومه ده دا درېیمه ده. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم دا ورته ګوره مینې ده ورته ګوره یوه ده عمومي چې ده دا اضافه شوې ده سیسو دا ژبه ده. اوس نو که تو غواړې چې یاره زه دلته زما سره خو دغه دوې نه دي دلته ورته ګوره دوې نه دي راپورته کړي دي زه غواړم چې یاره دلته یوه بلې ژبه اضافه شي چې هغه عربي ده سیسو عربي ژبه اضافه شي برابر راشي ورته ګورئ دې ځای څخه به لیکلي دي وای اډ لانګویج پر یې باندې به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دا زموږ تر ټولو ورته ګورئ ژبې دي دا هغه ژبې دي چې په نړیوال سطح راجستر وي صحیح اوس نو که تو غواړې چې یاره زه یوه ژبه اضافه کوم یو خو داسې پسې ګرځه ورته ګوره دا د عربي ده اوس ورته ګوره عربیک په عربیک چې دی ورته ګوره که څه فکر دی دلته ورته ګوره نور اضافه هم شته دلته ورته ګوره وینې یوه دانه ده دا یوه دانه ده دا یوه دانه ده دا یوه دانه ده دا ګوره وینې لکه اضافه علامې لري دا پر دې دلالت کوي چې په دې کې دننه مثلا نور ژبې شته څنګه ژبې شته ځکه راته ورته ګوره وینې پر دې باندې ډبل کلیک وکړم دا یې راخلاص کړم دا په عربي کې دننه معنا د مصر د جلا ده د بحرین جلا ده مثلا د عراق عربي جلا ده صحیح شوه د مکې د جلا ده د قطر د جلا د عمان د صحیح دا رقم ورته ګوره چې د سوریه د وینې دا دی عربي چې دی یو ملک نه د عربي ملکتونه چې دي ډېر دي هر ملک خپل ځان ته چې لري ژبه لري وایي کومه ژبه ته چې اضافه کوي زه هم یاره زه مثلا اضافه کوم کوم ژبه اضافه کوم عراقي ژبه اضافه کوم پر دې باندې کلیک وکړه اډ یې کړه چې اډ یې کړي سو اوس ورته ګوره چې سو عراقي ژبه اضافه سو که لاندې راشي ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې دلته به عراقي شوي اضافه شوي عربي کوم عربي ده عراق صحیح سو دا نو هرې ژبې چې ته اضافه کوې راس پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې هغه ژبه پکې شي درته اضافه بس. اوس که تو غواړې چې یاره زه یوه ژبه اضافه کوم دلته زه نه پکښې ګرځم زه یې دغسې سرچوم بس سرچېدلو طریقه دغه د بالا یې ولیکه چې دا دل راغلی صحیح سو چې راغلی ورته ګوره وینې دې ځای څخه چې دلته راغلی پر دې کلیک وکړې چې دغه درته راغلی بالا یې ولیکه اوس زه راځم ورته ګوره ورته لیکم اردو دا راغلی صحیح سو. اوس که پر دې باندې ډبل کلیک وکړې صحیح سو په اردو کې ورته ګوره دوې دانې دي یو بهارت صحیح سو بهارت اردو ده یوه د پاکستان ده وایي کومه یوه اضافه کوي معنی یوه د انډیا ده یوه د پاکستان ده زه راځم ورته ګوره کوم یوه اضافه کوم که دا اضافه کوي پر دې باندې کلیک وکړه که دا اضافه کوي پر دې باندې کلیک وکړه اوس زه راځم پر دې باندې کلیک کوم اډ یې کړه چې اډ یې کړي صحیح سو که راشي دلته کلیک وکړې ورته ګوره اردو اضافه سو کومه یوه پاکستاني صحیح سو. نو په دې صورت موږ کولی شو چې یوه ژبه اضافه کړو په دې صورت کولی شي اضافه صحیح سو چا څو ژبې ته اضافه کوي بر راس ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه هغه نه که دا ژبې چې کېږي اضافه کېږي او که ته وغواړې چې یاره دغه ژبې ما چې اضافه کړي دي بلکې کوموم غواړم چې دا برته د مېز وباسم نو راځه دلته کلیک ور وکړئ چې کله کلیک وکړئ دلته لیکلي ریموو پر دې باندې کلیک وکړه دا بیا د منځه ولاړ شي پر دې باندې کلیک کوم دا ریموو کوم دا د منځه ولاړه صحیح شو چې پر هر یو کله کلیک وکړئ اوس ورته ګوره بیا د منځه نه وځي صحیح شو عموما دا بیا انشاءالله زه درته وایم چې داسې صورت باندې خو دلته ورته ګوره دا ژبه نه راپورته کړي که ته راشې پر دې باندې کلیک وکړئ یوه پښتو ده بل چیشته انګلیش ده دا بیا راپورته کړي چې یوه دغه ده یوه ده دغه صحیح شو دا کار کوي نو دا عموما د دې دپاره استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته دلته لیکلي موف اپ او دلته لیکلي موف ډاون دا داسې کار کوي اوس ورته ګورې که راسې دلته کلیک وکړې ورته ګوره اول انګلیش ده بل څه شته پسې پښتو ده که تو غواړې چې یاره اوله باندې پښتو راسي پسې د انګلیش راسي بر راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم پر دې باندې کلیک کوم ورته ګوره لوړ ولاړه اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم اول چې شته پښتو ده پسې چې شته انګلیش ده صحیح شو دا ده او که چېرته راسې دلته کلیک پر وکړې پر ډاون باندې کلیک وکړې ښکته راغله صحیح شو اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم اول انګلیش ده پسې شته پښتو ده دا د ژبه ده کې پورته کوي پورته کېږي چې ښکته کوي چې کېږي ښکته کېږي نو عموما دا د چی لپاره استعمالیږي د دې لپاره موږ استعمالوو چې یوه ژبه اضافه کړو په کمپیوټر کې دننه په وینډوز 10 کې یوه ژبه څنګه کېږي اضافه کېږي دا خو دا طریقه ده دا د چی کار و ده لانګویج کار و او که چیرې ته وغواړې چې یاره په ریجن کې مې اضافه کوم اوس په ریجن کې دا یو اصول لري چې هرې ژبه ته اضافه کړې دلته ورته ګوره د حساب هم ورسره راوړي اوس ورته ګوره دا څو دي 12 بجې 30 بالا ګوره د حساب په انګلیش دی یا راځم ورته ګوره وینې دلته په کمپیوټر کې کلیک وکړم ورته ګوره دا حسابونه دي دا حسابونه دي وینې دا څه حسابونه چې
د ده ریجن اوري، د ده مکمل ریجن لینک کول چې ورته واوري. نو څه طریقه ده، راځم ورته ګوره بېرته به پر دغه کنټرول پینل باندې به ډبل کلیک کوم. چې کله کلیک وکړئ راځم ورته ګوره ریجن ته پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړئ دا به درته راشي. اوس دا زموږ سره مختلفې ژبې. اوس که زه وغواړم چې یاره زه یو ژبه پیدا کوم، د افغانستان ژبه پیدا کوم، دلته ای ووهه. چې کله دې ای ووهله نو اوس ورته ګوره دلته به افغانستان خپله چې شي رابسي. راځم په ای باندې شروع دی. چې افغانستان ولې نه معلومېږي، خو دلته یې راپورته کوي سیسو. کله چې دلته ورته وګورئ سیسو عموما افغانستان ژبه دا کړه په ای باندې شروع دي. دا په عربي کې هم را روان دي، پسې بي ده ولې نه، خو دلته ورته ګوره مکمل ژبې چې کېږي دلته راپورته کېږي. نو افغانستاني ژبه دلته چې کېږي عموما دلته راپورته کېږي چې اوس ولې نه معلومېږي. سیسو دا په دې صورت باندې هره ژبه چې ته غواړې ورته ګوره راځي، ورته ګوره دلته کلیک ورکوې. چې کله کلیک وکړې هغه ژبه راځي. خو بیا هم لکه دا اوس دلته نه راتله سیسو، نو بیا به راسې ورته ګوره لوکیشن ته، دلته به ورته ګوره دلته پاکستان دی. اوس که زه راسې ورته ګوره وینې یې وله ورکړم افغانستان ته دی، افغانستان دلته راغلی وینې دلته نیمې ژبه کولی شي اضافه کړي. یا راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم، راځم دلته لیکلي وینې وایس چینج سیټنګ وینې لوکال پر دې باندې کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ یا راځم ورته ګوره دلته سیټنګ پر دې باندې کلیک کوم، دلته اپلای کړئ. چې اپلای دې کړئ سیسو اوس کلیک پر وکړه سیسو دا دی. اوس ورته ګوره چې دی انګلیش ته ته راسه دلته کلیک وکړه ای وبه، چې ای وبه سیسو نو خپله به ورته ګوره دا افغانستان. نو دا که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ دې ځای څخه ورته ګوره وینې د افغانستان ژبه دې کولی شي چې اضافه کړي. دلته ورته ګوره په پسې ګرځې دلته مې کولی شي چې پیدا کړي سیسو. نو اوس دا راځم ورته ګوره دا دې ځای څخه زه پر دې باندې کلیک وکړم، دلته افغانستان راغلی به دلته اپلای کړي سیسو. چې اپلای دې کړئ زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه دلته کلیک ورکوم. چې کله مې کلیک پر وکړئ راځم دلته د افغانستان ژبه پیدا کوم، وایم افغان خیر دا عربي به زه راوړم. دلته اوکې کړه سیسو چې اوکې دې کوي. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم دلته سټوریج کمپیوټر پله باندې برته چلندېږي، چې باندې چالان دی که سیسو نو باره ورته ګوره دلته چش کېږي عربي راځي. نو زه راځم کمپیوټر نه ګولم سیسو دې چش کوم کینسل کوم. چې کینسل مې کړي سیسو نو دا عموما ورته ګوره د چش کار دی، دا ریجن کار دی سیسو. دا کولی شي چې مثلا په ریجن کې یوه ژبه اضافه کړي، خو اصلي ژبه موږ چیرې اضافه کوو دلته په لنګویج کې اضافه کېږي. خو بیا هم که مثلا چیرې دغه و دا لنګویج نه و ماتې سو ورمال اکثره وخت دلته نه یې سیسو، که چیرې نه و بیا دې کولی چې مثلا دلته مې چش کړي په ریجن کې خپل کمپیوټر چش کړي ژبه اضافه کړي سیسو. دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته که چیرې دلته د اضافه کول په ریجن کې خو دلته اضافه کړه، په لنګویج کې دلته اضافه کړه، یا راسې پر دغه باندې کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره ورته راځي، ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک کړئ. چې کله کلیک وکړئ سیسو بېرته ورته ګوره هغه ځای کې ته ورځې سیسو دا دی. که راسې ورته ګوره پر اډ لنګویج باندې کلیک وکړئ ورته هغه شي سیسو هره ژبه چې پکاري پر هغه باندې کلیک کړئ چې کېږي هغه درته اضافه کېږي سیسو. دا کار کوي. اوس هغه ژبې چې موږ اضافه کولې که سیسټم کوي ورته ګوره اضافه شوي دي وینې دا عربي اضافه شول وینې درته ګوره وینې دا اضافه شول. چې کومې ژبې هلته ما اضافه کولې هغه عموما دلته چې شوي دي اضافه شوي دي سیسو. دا کار کوي. اوس نو که ته وغواړې چې یاره زه دا ژبې ډیلیټوم دلته هم کولی شي ډیلیټ یې کړې. که راسې کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې دې ځای څخه زه راځم وام کومه یوه د عربي دا ډیلیټوم پر دې کلیک پر وکړه بره راسه ریموو چې ریموو دې کړې دا د منځه ولاړه. یا راځم ورته ګوره وینې دې ځای څخه دا غواړم چې د منځه وباسم، کلیک پر وکړه ریموو یې کړې چې ریموو دې کړې دا د منځه ولاړه. یا راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم دا دی دا ورته ګوره وینې د منځه نه وایي سیسو اپشن غواړي سیسو. دا عموما د دې څخه کولی شي چې اضافه د منځه وباسو. نو په کمپیوټر کې چې هره ژبه ته اضافه کوې کولی شي اضافه یې کړې په وینډوز 10 کې سیسو موږ کولی شي په هغه صورت باندې چې دا ژبې درته اضافه شي. نو بېرته راځم ورته ګوره کنټرول پینل ته پر دې باندې کلیک کوم. دا د لنګویج او د ریجن کار سیسو. عموما موږ کولی شي په ریجن او لنګویج کې د چشکو اضافه یې کړو او یا یې کم کړو سیسو. او د هغه څخه وروسته راځم سیسټم ته. سیسټم داسې کار کوي ګورئ که سیسټم ته راځئ ورته ګوره دلته کلیک ورکړم دا درته راځي. یا راځئ ورته ګوره وینې دلته پر دغه کمپیوټر باندې پر دې سپیسي باندې رایټ کلیک وکړئ. چې رایټ کلیک وکړئ راځئ ورته ګوره دلته پراپرټیز ته پر دې باندې کلیک وکړئ هم درته راځي. د سیسټم کار چې شي دی اوس که څوک وغواړي چې یاره د ستا د کمپیوټر ریم څو ده سیسو یا ستا په کمپیوټر کې کوم وینډوز انسټال ده. زه اوس نه ماته نه رامعلومېږي داسې د 10 وینډوز د 8 وینډوز د 7 وینډوز د کومه یوه ده موږ ته نه رامعلومېږي. نو باره به راشي ورته ګوره دې ځای څخه پر دا باندې کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ راباسي ورته ګوره دلته چې شته سیسټم ته پر دې باندې به کلیک وکړئ.
چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي. اوس وینډوز کومه وینډوز نه؟ داس وینډوز نه. او ستا په کمپیوټر کې ریم څو جی بي ریم دی؟ 8 جی بي ریم یې دی سیسو. او د چې دی کورای سی 1 دی. دا ته ګورې مینې سی پی یو د سیسو دا سی پی یو اندازه ده. دا هر یو جلا جلا د معلومیږي. په دې کمپیوټر کې مثلا کوم 180 بیت وینډوز انسټال دی؟ 480 بیت. دلته معلومیږي چې وینډوز 10 ده. مثلا د پراپرټیز د سیسو د سیستم ټول معلومات درکړي چې مثلا عموما ورته ګورئ د چې دی دا دغه او د پروډکټ آی ډي کومه ده؟ دغه ورته ګورو عموما باندې کمپیوټر د پروډکټ چې د آی ډي د سیسو. نو دا د سیستم کار و. سیستم نو بار خپل کوم دلته راځي ورته ګوره پر دا باندې راشي کوو چې راشي کوو ورته ګوره وینې پراپرټیز ته راځي دلته معلوم وي کې الته معلوم وي او کې دلته معلوم وي کار چې یو دی. نو دا چې کار و دا د سیستم کار و. بیرته راځم ورته ګوره دلته کنټرول پینل ته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې دا به درته راشي سیسو چې راغلی دا دی. اوس په دغه ویډیو کې ورته ګوره موږ درې شیان وویل. یو مو لنګویج وویله، بل مو ریجن وویله او بل مو شو سیستم وویله سیسو. نو نن دپاره دغونه قدر وستې په راتلونکي درس کې انشاءالله که خدای کول بیا به نور شی